سلام یو منئ تمه ده چې تاسې به روغ جوړ وئ. نن راس مو څه ډول چې بي پي اړوند ویلی و، نن راځو سی برخې ته. لیسن غوږ ونیسئ اینډ ریډ الانګ او په لوړ اواز یې ولولئ. اړ د پار په پارخ کې واټس دیس دغه څه شی دی؟ هغه وایي اټس ا بال، دا یو بال دی. بیا چې مونږ پوښتنه کوو چې آیا دا یو بال دی، بیا څه ډول پوښتنه کوو؟ بیا دا ایز مخته کوو. ایز دیس ا بال که وي، که نه وي نو نو اټ ایزنټ، نه دا نه ده. بیا به ښیي چې څه شی ده، یو شفتالو دی. You need two colors and shapes، رنګونه او شکلونه. Let's talk، راځئ چې خبرې پرې وکړو. Listen and say، غوږ ونیسئ او وایئ. Hi، سلام. Andy، Andy، how are you، ته څنګه یې؟ او ورته وایي I am fine، زه ښه یم. How are you، ته څنګه یې؟ I am fine، زه هم ښه یم. Thank you، مننه. نو دغه چې مونږ تاسو یو چا ته وایو چې تاسو څنګه یې، نو how are you وایو. او اوس راشئ رنګو ته. لیټس لرن، راځئ چې زده کړو لرن د words د لغتونه. یلو، یلو منه زیړ رنګ. بل بلو، بلو منه اسماني شین رنګه رنګ. بل ریډ، سور رنګ. گرین، شین رنګ. پرپل، مونږ تاسو به تنګړو رنګ ورته وایو، څوک څنګه ورته وایي، څوک تاسو خپله دغه مخ 5مه شمېره کې رنګ ګورئ، دې ته څنګه نوم چې اخلئ. اورنج، نارنجي رنګ. براون، نسوري رنګ. پینک، ګلابي رنګ. بلاک، تور رنګ. وایټ، سپین رنګ. د ټول رنګونو نومونه باید تاسو زده وي. نو بیرته راشئ، اسک پوښتنه وکئ، اینډ آنسر او بیا ځواب ورکړئ. مثلا مونږ چاته وایو چې دغه څه ډنګه رنګ دی، یا د دې څه ډول رنګ لري، نو بیا داسې وایو what color is this، what color is this، دغه څه ډول رنګ دی. هغه ځواب راکوي it's orange، دا نارنجي رنګ دی. what color is this، دا څه ډول رنګ دی. it's orange، دا نارنجي رنګ دی. د نورو شمېرې تاسو خپله زده کړئ، پوښتنه وکړئ، کتابچو کې ولیکئ. مثلا 2مه شمېره کې رنګ پوښتنه وکړئ چې what color is this، what color is this، ځواب ورکړئ it's red. 3مه شمېره what color is this، دا څه ډول. نو make sentences څه کې ویل چې تاسو جملې جوړې کړئ، نو دغه کې تاسو پوښتنه وکړئ چې what color is this، دا څه ډول رنګ دی. نو تاسو ووایئ چې this is a pencil، مثلا دا یو پنسل دی. it is yellow and pink، دوه ډوله رنګ لري، یو زیړ او بل ګلابي رنګ ده که نه. د نوره وګورئ مثال 4مه شمېره کې ټیبل پوښتنه کوو، یا مثال بله پوښتنه که نه مونږ وایو چې this is a table، دغه یو میز دی. څه ډول رنګونه لري؟ it is red and black، سور او تور رنګ لري. نو دې ته راځو، نو رابس دی. لیسن غوږ ونیسئ، پوینټ په نښه کړئ، اینډ سینګ او وایئ د بلاک کیټ سنګ، د تورې پشې سندره. د سندره وایو خو زه یوازې ترجمه درته کوم. گرین ګراس، شنه وخه. بلو سکای، شین اسمان. بلاک کیټ، توره پشه. یلو آیز، زیړې سترګې. ریډ برډ، سری مرغۍ. بلو سکایز، اسماني شین رنګ اسمان. بلاک کیټ، توره پشه. یلو آیز، زیړې سترګې. وایټ کلاوز، سپینې وریځې. بلو سکای، اسماني شین رنګه اسمان. بلاک کیټ، توره پشه. یلو آیز، زیړې سترګې. بلاک کیټ، بلو سکای، زیړې سترګې. نو تر همدغه ځایه پورې بس دی، نور درته ښې شیبې ښه وخت.